خپل ځان د باور لرلو لپاره نه لارې چارې. په خپل ځان باور لرل ذاتي نه دي. د خپل عزت، نفس، قدر، تجربه، زړه او جرأت مو د دې سبب ګرځي چې خپل ځان ومنئ. مونږ ټول هیله لرو چې په خپل ځان باور ورځ تر بلې لوړ کړو، خو زموږ ترمنځ دا ځانګړتیا ډیر کم خلک لري. په دې ویډیو کې ستاسو د بریالیتوب او جرأت ترلاسه کولو لپاره ځینې سپارښتنې درته لرو. لومړی له کتو مه تښتئ. که کله ځینې خلک غواړي تاسو ته وګوري، ځمکه کې خپل سترګې مه ګنډئ او سر مو هسک ونیسئ. هیڅ کله د خلکو له کتو مه تښتئ. د هغوی هره خبره د زړه په غوږو واورئ او په فکر ځواب ورکړئ. اصلا اړیکه یوازې په خبرو نه ټینګیږي، ستاسو سترګې او څیره مخاطبانو ته مهمه ده. له همدې امله له مقابلو کسانو سره سترګې په سترګو شئ چې صمیمیت مو وښیي. دویم، ویره مو مهار کړئ. ځینې خلک له نورو سره په مخامخ کېدلو ویریږي او روحي حالت یې بدلیږي، خو لطفا دغه ویره مخکې له دې چې تاسو ورسره مخ شئ له منځه یوسئ. د دغه حالت په منفي افکارو ځانونه مه عصباني کوئ. د دې پر ځای چې دا پټه ویره مو زړه وخوري، وجود مو وخوري، نو هڅه وکړئ چې له مقابلو کسانو سره په واضح ډول خبرې وکړئ. آن ورغاړې وځئ چې روحیات مو خړوب شي. دریم، اړیکې ټینګې کړئ. د خبرو پیل هر کله ستونزمن وي، که هغه له چارواکو سره وي یا نورو عادي خلکو سره، حتما ستاسو جرأت غواړي. د هر ډول خبرو له پیله وړاندې ځان ته ووایاست چې مقابل کس ستاسو په 2-3 خبرو آن له مرګه راژغورل کېدای شي. نو په ډېر اطمینان سره ځان مجبور کړئ چې هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ. دا کار ستاسو په ځان باور ډېر لوړوي. څلورم، زړه مو سمندر وګرځوئ. د نوي چاپیریال په پیدا کولو او هلته په ژوند کولو یا د نویو تجربو په ترلاسه کولو سره مه اندېښمن کېږئ. هر ځای ورو ورو زړور کېږئ او خپلو نوو بریالیتوبونو پسې په بیړه سئ چې ورته ورسېږئ. پنځم، ډېر تقلید مه کوئ. ځینې وخت د خپلو ښو چلندونو پیاوړي کولو لپاره تقلید کول ستاسو ته ډاډ درکوي، خو تل په تقلید پسې سترګې اړول ستاسو په خپل ځان باور له منځه وړي او د خلاقیت قوه مو هم خنثی کوي. که هر څوک خپلو وړتیاو او شخصیت ته په کتو عمل وکړي، نو متفاوت نوښتونه به رامنځته شي. له همدې امله تاسو په خپل سبک عمل کوئ چې قوي شخصیت مو راڅرګند شي. شپږم، تر هر چا مخکې خپل ځان تایید کړئ. دا کار خبرې کول غواړي، دا کار په خپل ځان باور لرل ښیي او دغه نښانه تاسو سره مرسته کوي چې خپل ځان مهم ونیسئ او خپل ځان په خپله تر هر چا مخکې تایید کړئ. هره کړنه که ترسره کوئ، په خپل زړه یې ترسره کړئ او وروسته ځان وارزوئ چې ښه مو ځان مطمئن کړ، نو ځان بیرته بیا تایید کړئ. اووم، غیر واقعي موخې مه ټاکئ. که تل احساسوئ چې تاسو ماتې خورئ، نو آیا دا کار ستاسو په خپل ځان باور ښیي که ناکامي؟ لومړی دا پوښتنه له ځانه وکړئ. لطفا دا ډول ډېرې نورې منفي خبرې هم شته چې په یو نایو ډول یې ستاسو په ذهن کې د غیر واقعي په موخو په توګه ځای نیولی، نو له دې ځانونه. اتم، پرمختګ وکړئ. هره ورځ خپلې ماتې او تېروتنې درته د سترګو په وړاندې کېږدئ او په دقیق ډول خپلې تېرې تېروتنې که مو په کاري ماحول کې کړي وي یا بل هر ځای وي، ویارزوئ او بیا له هغو د ګناه غوندې ځان وساتئ. تل د خپل پرمختګ په فکر کې اوسئ. نهم، دوامداره لوبې کوئ. همیشه یو نږدې ورزشي کلب ته ځئ یا هم په خپله خوښه تمرین کوئ چې ستړیا او خفګان مو ورک وي او ذهن مو تل ارامه وي. هر څومره چې تاسو ارامه وئ، هماغومره مو ستاسو په خپل ځان باور لوړوي او تاسو به د یو ښه قوي شخصیت په توګه خلکو ته ښکارئ.